مشي زودنا وده خدتي انا كده برنا زروب لك قسم لك ده نه دا زمونږ څه پیرزو ده کنه مهرباني چې سور نوي د سرو وینو پرنګ کې شابسه چې سور نوي د سرو وینو پرنګ کې شابسه پکار مینه د مور په پالنګ کې شابسه زماره شهادت نه انکار دي هغه سو چې چا برا کوره په جنگ کې شابسه چې سور نوي د سرو وینو پرنګ کې شابسه پکار مینه د مور په پالنګ کې شابسه زماره شهادت نه انکار دي هغه سو چې چا برا کوره په جنگ کې شابسه ډېر مننه د سالار په یادلی صاحب چې دغه پروګرام یې را جوړ کړی دی او مننه کوو د سلمان علي کاروان چې موږ ته بلنه راکړې ده او د وخت کمی مخصوصیږي څو شیونه ملګرو راته فرمایشونه کړي دي خو دلته کې ملګري ډېر دي تاسو چې چېرته زمرود ایښي دي هلته مونږ غوښې د وجود ایښي دي تاسو چې چېرته زمرود ایښي دي هلته مونږ غوښې د وجود ایښي دي جومات ته نه راځي د یارې د څوک په مسلو کې چا بارود ایښي دي جومات ته نه راځي د یارې نه څوک په مسلو کې چا بارود ایښي دي د ستمونو شمار یې نه دی معلوم خو کرمونه یې محدود ایښي دي د یار خمار سترګې او سره ننګي د یار خمار سترګې او سره ننګي د تماکو لاندې چاود ایښي دي د یار خمار سترګې او سره ننګي د تماکو لاندې چاود ایښي دي چې پښتانه سو قتلوي اجده موږ په نمونه د نمرود ایښي دي ما چې به ولیده لوټ شوی قام په ویر لالیا ما له براکړه د لاسه زما ضمیر لالیا سپي په بنګلو کې او ګلونه په ډېرانو دي دا د زما د بدنصیبه قام تصویر لالیا سپي په بنګلو کې او ګلونه په ډېرانو دي دا د زما د بدنصیبه قام تصویر لالیا ماشومه لور په کټ کې پرېږدم در منډه کړمه چې د خولې نه فریاد واورم مزدور لالیا ماشومه لور په کټ کې پرېږدم در منډه کړمه چې د خولې نه فریاد واورم مزدور لالیا او د خلکو کې ساتلي دي سیالو لمې حقي د خلکو کې ساتلي دي سیالو لمې حقي مونږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو لمې حقي د خلکو کې ساتلي دي سیالو لمې حقي مونږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو لمې حقي زمونږ د حیا او د غیرت کې داسې حال وي کېدای شي چې څوک راوړي د سړو لمې حقي زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کېدای شي چې څوک راوړي د سړو لمې حقي د بل په مری غلی شي بیا خور سورکې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو لمې حقي د بل په مری غلی شي بیا خور سورکې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو لمې حقي زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده ازغونه یې جوړ کړي دي بچو لمې حقي زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده ازغونه یې جوړ کړي دي بچو لمې حقي هېڅ درد زما د سیمې د ظلمو اواز کې نشته راټول کې د وطن د ترانو لمې حقي عجیبه نزاکت د ښایستونو یو په دوه شي نږدې چې کله راشي آینو لمې حقي اجازت سلمان علي کاروان صاحب غوښتنه کړې وه هغوی ته یې دغه شعرونه ډالۍ وي چې ماران د زلفو د صدا سې په رخسار ودوي ماران د زلفو د صدا سې په رخسار ودوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کار ودوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدار ودوي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار ودوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یار ودوي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامار ودوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې پلار ودوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې پلار ودوي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي زه چې جوړ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي
زه چې ډوډ کېږم صحافي د هر اخبارو دوي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار وي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار وي ناظم صاحب یو سپین ږیره نه غوښتنه کړې ده نظم عنوان دی مونږ بې اسرې شو یتیمان پاتې شو زه چې ماشوم وم نازولی وم د چا بچی وم چاته ښکلې وم د چا بچی وم چاته ګران وم زه د چا د جوړ زړه ارمان وم زه تل به یې زړه کې ارادې کولې پلار به مې ما سره وعدې کولې ته به د کور کلي رهبر جوړېږي پلار مې ویل ته به افسر جوړېږي ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي نه به بیا ګوډ او نه ټاټکي کوم زه به د کور مړي ژوندي کوم یو ورځ د مور نه یې په غلا بوتلم دا جیمي سکول ته په ژړا بوتلم هغه هم خپلې بېوسۍ له لاړه هغسې ښار د مزدورۍ له لاړه هم مشغول د دوی خبرو سره سکول نه راتلم چې د ملګرو سره زمونږ په کور کې ویو وړو ژړل هم پکې ښځو هم سړو ژړل زه لا خبر نه وم زه لا اوتر نه وم چې ورداخل شوم په کور دننه ما وی قسم شوم په کور دننه چې مې کاکا په غم ککړ ولید ما مې داجي په کټ کې مړ ولید چې مې کاکا په غم ککړ ولید ما مې داجي په کټ کې مړ ولید ترور مې په لاسو کې اغري ماته ول مور مې د ویچو نه بمړي ماته ول نوې پرېږده چې زړې نه وي د رور په غاړه مې جامې نه وي د مور د خولې نه مې توبې وتلې لکه د اور نه لمبې وتلې خور مې لا پوهه په دې سوال نه وه ځکه وړه ولا د کال نه وه د اور لمبو کې مې ګونې راښکل ما مې د پلار په مخ لاسونه راښکل ما ورته وې زما ټکجنه راځي راپاسه شابه د روژنه راځي زما د هر سوال جوابونه راوړه او راپاسه ما د کتابونه راوړه د ماشوم زړه نه مې ګیله ووته چې د راجي مې جنازه ووته په اور دې ګډ کړم لیونی دې کړم بېبې چې ځان ته رانږدې دې کړم راته د یوې غږ وارخطا ونه کې بچی زړه کلک که ژړا ونه کې ما ورته وکتل مسکې غوندې شوم په ځان پوه نه شوم لیونی غوندې شوم ما ورته وې زما نادانې بېبې ما ورته وې یا په ما ګرانې بېبې زمونږ د خلکو نه جدا نصیب و ما ورته وې زمونږ به دا نصیب و مونږ ارماني وو په ارمان پاتې شو مونږ بې اسرې شو یتیمان پاتې شو مونږ بې اسرې شو یتیمان پاتې شو